سپیڅلی امارات زموږ ښکلی امارات سپیڅلی امارات زموږ ښکلی امارات مدام دې وي غښتلی امارات زړه د زیادې د زمرو وطن روح د غزا د ایمان هغه ځواک چې شل کاله د دین او ایمان له تاوده سنګره ملي او دینی ارزښتونه وساتل. دا ځواک په شل کلن ګرم اشغال کې د خپل وطن په دفاع کې بوخت و، خو نن یې د هیواد د واک واګې په لاس کې نیولې دی او د هیوادوالو په چوپړتیا کې یې ملا تړلې ده. د ملي دفاع وزارت د ننګرهار ولایت اړوند د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه درېمې پلې لیوا دا سرتیري د ستر بابا احمد شاه ابدالي، ملا محمد عمر مجاهد او ملا منصور پر پلونو قدمونه ږدي او د تاریخ په دې نازک پړاو کې خپل ستر رسالت ادا کوي. د ولسي احساساتو په دې عروج کې دا سرتیري د دې ولس د امیدونو په ناپایه بدیا کې وروستۍ هیلې دي چې ولس یې له زړه په ولولو هرکلی کوي او دوی د خپلې نلیدلې مورچل وروستي ساتونکي بولي. هو، د هیواد په فضا کې که نن د ازادۍ نرم نسیم چلیږي نو دا د همدغه شازلمیو د مټو برکت دی چې په خپلو وینو یې د ازادۍ بڼ خړوب کړی دی او نن یې میړنی ولس د ازادۍ په فضا کې ژوند تیروي. د ولسي احساساتو دا څپې د دغه ځواک د ملیتوب او اسلامیتوب سپینه ننداره ده چې ټولې نړۍ ته دا پیغام لیږدوي چې د ولس له منځه راپورته شوی سرتیری کله هم ماته نه خوري او په شا نه ځي. د زیادې د زمرو وطن روح د غزا دی د غورځنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو زه خو والا په دې باندې ډېر زیات د الله رب العزت نه په دې باندې ډېر شکر ګزار یم چې دا اردو مې الحمدلله ولیدله، امارت اسلامي مې ولیده چې دومره ښایسته پوځ یې جوړ کړی او زه امارت اسلامي نه دا غوښتنه لرم چې خپل شهیدانو ته او خپلو د شهیدانو وینو سره خیانت ونه کړي او خپل یتیمان سره ډېره پاملرنه وکړي. السلام علیکم. بهادر مسکن دی د تاریخ سا شخصیت د منصور مسکن دی د جلال حقانی یو امپراتور مسکن دی د ننګونو وطن د زیادې د زمرو وطن روح د غزا دی د غورځنګو وطن ور په دنیا دی د میړنو مصباح الله د رودات ولسوالۍ اوسېدونکی یم. دلته راغلی یم دغې سیمې ته ځم او اوس مې دا خلک ولیدل ډېر زیات خوشحاله شو چې زمونږ دغه اسلامي امارت پوځ او دومره مخکې تللی دی ماشاءالله. او دغه غوښتنې هم دي ونه وروره چې بس زمونږ د وطن له دغه سړکونه راله جوړ کړي، دغه وطن له خدمت وکړي، پل پلچک مکتبونه دغه راله ټول جوړ کړي د خیره. بس دغه خواهش هم دی. جهاد والو هیواد د غیرت زیږنتون دا د وګړی والو هیواد د خاورې ساتلي دي ساتونکي د قرآن د افغانستان د زمونږ د افغانستان د اسلام فالو هیواد د جهاد فالو هیواد د غیرت زیږنتون دا د وګړی والو هیواد. نوم مې سردار اغا د بیسود ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس په مارکو کې زه ولاړ یم او نن موږ ډېر یو خوشحالۍ احساس کوو او د دې پوځ نه فخر وباندې موږ کوو. دې ملي اردو چې اوس تېرېږي روانه دغه ده موږ فخر وباندې کوو په دې لباس کې او په دې نظم پوهې سیوان دان ګرم سنګر د جهان دان د استشهاد ډګر دی دا په قربانیو دی خاور مدی د پوهې سیوان دان ګرم سنګر د جهان دان د استشهاد ډګر دی دا په قربانیو دی خاور د
آباد پوننګ او غیرت دا زمون غبرو او عزت مون غواړو په وینو اخلو د خاور کې ساده حریات تیریو لخپل سرا لخپل مال او لخپل ځان عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن مسکن دا دلانو لري ستري پرګنې قومنا ژوند لري احساس څپې مسکن دا تلانو لري ستري پرګنې قومنا ژوند لري احساس څپې ګواه دی پر تاریخ هر زه شینوار شپږ ولسوالۍ رئیس په توګه باندې دغه زموږ شینواري چې کوم دي دا د اسلامي نظام نه کلکه سره ملاتړ کړه په خپلې خاورې نه دفاع کړه په خپل ټوپک باندې په خپل صورت او په وجود باندې موږ د اسلامي نظام نه غوښتنه چې د ولسو سره په هر حساب باندې چې کومکونه وکړو د والي صاحب په اساس باندې او د نورو ټولو هغو په حساب باندې دا ولسونه لږ غریب دي او دغه دپاره چې یو کار زمینې برابرې کړو نو دا به ډېر په نظام کې ښه راشي او د ولس دپاره او د ټول اسلامي نظام دپاره او اسلامي اماراتو دپاره ټولو لپاره به ګټه ولري موږ تر کلک ملاتړ ولیال اسلامي نظام نه ور وخت تیار یو خپلې خاورې او خپل ملک دا بدال او نن د عمر او د منصور او د جلال بچیانو یې ګټلی دی په وینو استقلال عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی دا ځواک چې قدمونه یې د ننګرهار سینه ښکلوي د هیواد غلیمانو ته په خپلو مانورونو یوه خبره لیږدوي چې د ازادۍ او د هیواد د خپلواکۍ په لوبه کې زموږ حوصلې مه ازمایئ ګنې بیا به مو دغه ځواک د خسو او خاشاکو په څیر له ځان سره یوسي د دوی فولادي عزم او نظم دا زیری ورکوي چې دا هیواد به ډیر ژر په ځان بسیا پیاوړی آزاد او ملي پوځ ولري داسې پوځ چې د غلیمانو لپاره به تندر او توپان او د هیوادوالو لپاره به د رحم او کرم بیلګه وي مبالغه به ځکه نه وي چې د شمشاد په څیر حسکو عزمونو په تیرو شلو کلونو کې دا څه ثابت کړل او نن یې ټوله نړۍ د ایثار قربانۍ او خپلواکۍ ننداره کوي د هیواد دا بچیان د احمد شاه ابدالي ملا محمد عمر مجاهد ملا منصور رحمهم الله د امت او هیواد د نورو لویانو په پلونو روان دي او دا هیواد به د زوال له ټیټو د عروج تر هسکو رسوي د هیواد د پایښت او ازادۍ لپاره دا اعداد او چمتواله د هیواد په هر ګوټ کې لا هم روان دي ان شاء الله کړي هر زور واقع او غلی عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن عجیب غرور لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن ولسی قهرمان د قهرمان بشهامات د خپل وطن دفاع کوي هر قسم غیرات ولسی قهرمان د قهرمان بشهامات زه حکمت الله دی بالا داس کې نه ولسوالۍ اوسیدونکی ما موږ اسلامي امارت نه دا هغه کوچ د ولس خدمت وکړي خصي پوښت صحیح په نور باندې خدمت د ولس وکړي او ولس حفاظت وکړي موږ دې باندې خوشاله اسلامي امارت منظم چې مونږ یو ګورو ماشاءالله ډېر ښه روان دي پوه شوې اولاد یې باقي هم ښه روان ګڼي او چې ولس خدمت وکړي ولس خدمت لري دا وطن هر زلمی باتور لري دا وطن وطن
ځواکونه د هېواد باران ویجاړ افغانستان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان میدان د قربانۍ ته راوتلي دي ځوانان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان غښتلی روزل شوی پوځ نظام ته د ملا تیر دی سپېڅلی سپین بهیر دی سپېڅلی سپین بهیر دی سنبال دی په تقوا ځکه یې چغه کې تاثیر دی د مینې کلک زنځیر دی د مینې کلک زنځیر دی دفاع د خپل هیواد کوي فزور د ټینګ ایمان ودان کړي ودان ودان ګلزاده محمد دی د مندارې ولسوالۍ د هزارونه اوسېدونکي او دې هکله حکومت ماشاءالله ډېر ښه حکومت دی او ډېره ښه منظمه اردو ده او ډېر خوشحاله یو ښه امنیت دی هم راوستی دی ډېر خوشحاله یم راوتلي دي ځوانان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان د امن سپین لښکر به د نور ژغوري له تیارونه خلاص شوی یې له شپونه خلاص شوی یې له شپونه رڼاوې به دې وخاندي هېواد د له سپېدونه کړي پانګې له پردونه کړي پانګې له پردونه کوي په سردرو کې دې د نوي ژوند اذان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ځواکونه د هېواد باران ویجاړ افغانستان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان میدان د قربان زما نوم درویش لالپوروال د انکشافي او قومي شورا رئیس نن زموږ دپاره ډېره د فخر او د خوشحالۍ خبره ده چې زموږ بچیان زموږ وروڼه زموږ عزیزان د تعلیمي ادارې په حساب خلاص شوي دي او هغې سره نور لوړپوړي چارواکي راغلي دي موږ د لالپورې د ولسوالۍ ولسوال صاحب قماندان صاحب مدیر صاحب د امنیت ځوانانو شورا رئیس خانان نوابان ملکان دهقانان ټول راوتي د دوی په خوشحالۍ لپاره موږ ډېر زیات خوشحاله یو خالق پروردګار دی دوی راته ژوندي لري همت او شهامت تاریخونه کړو حیران ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ځواکونه د هېواد باران ویجاړ افغانستان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان میدان د قربانۍ ته راوتلي دي ځوانان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان کامیاب او بریمن شو په میدان کې د سیالیو چې تېر شو له ځوانیو چې تېر شو له ځوانیو وطن ته یې راخپلې کړې شپې د ازادیو ښکلا د خپلواک وایم چې دا ټوله دنیا ته چې دا څومره مسلمانان دي چې په ټوله دنیا کې ټول مسلمانان او اسلامي نظام دغه سپین بیرغ ته ټوله دنیا کې ورپېږي نو دا به زموږ لپاره انشاءالله د خوشحالۍ او د فخر خبره ودان کړي ودان ځواکونه د هېواد باران ویجاړ افغانستان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان میدان د قربانۍ ته راوتلي دي ځوانان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان سافلا بدمرغیو د هېواد سپینه لمنه په خیر کړې ژمنه په خیر کړې ژمنه آباد ټول ګلزار په شی زموږ ګرانه وطنه قربان خوږه مسکنه قربان خوږه مسکنه په مینه یې ذاکره ډېر سرونه شو قربان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ودان کړي ودان ځواکونه د هېواد باران ویجاړ نعره تکبیر الله اکبر
سبيلنا سبيلنا الجهاد والجهاد نعرہ تکبیر الله أكبر الله أكبر سلمينا پولیس بن بیرغ گام پا گام اعداد دی جهاد دی غزا ستر قیام سلمينا پولیس بن بیرغ گام پا گام اعداد دی جهاد دی غزا ستر قیام بیا تود معسکر دی او زواک دا بری تمرین دی تدریب دی د دین عسکری بیا تود معسکر دی او زواک دا بری تمرین دی تدریب زه محمد د ننګرهار ولایت اوسیدونکی چې مونږ د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه د درېیمې پلې لیوان د عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په معسکر کې نظامي فکري عقیدوي زده کړې وکړلې مونږ به انشاءالله دا زده کړې مونږ د دې دپاره وکړو چې مونږ به د خپلې خاورې د خپل اسلام څخه په کلکه باندې دفاع کوو که زمونږ خاورې او زمونږ اسلام ته څوک په سپکه باندې ګوري مونږ به انشاءالله د هغې مقابله کوو تر څو پورې چې زمونږ په وجود کې یو څاڅکی وینه هم وي نو انشاءالله مونږ به هېڅ چا ته دا اجازه ورنکړو چې زمونږ د خاورې بېعزتي وکړي یا زمونږ د اسلام بېعزتي وکړي لخکر د غزا د اثار او دفاع سنبال د اعداد او تدریب په متا اخیستی کړ د مظلوم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سید محمد خان سید زیم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم د افغانستان د اسلامي امارت د ملي دفاع وزارت د 201 خالد بن ولید قلوردو د درېیمې پلې لیوا د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه د معسکر یو تن فارغ عسکر یم مونږ په دې معسکر کې فکري او نظامي زده کړې ترسره کړې دي انشاءالله د دې زده کړو په بنسټ او د الله تعالی د نصرت په اساس به د افغانستان د سرحداتو او د افغانستان د هر فرد د مال او ځان ساتنه کوو 20 کاله د دې هېواد د دفاع او د اسلام د دفاع لپاره جنګېدلي یو انشاءالله تر څو چې په وجود کې یو څاڅکی وینه وي د دې خاورې او د دې اسلام لپاره به جنګېږو او د دې لپاره به نورې قربانۍ ورکوو همدا یو وجود لرو دا د الله تعالی په لاره کې نظرانه کړی ده الله تعالی چې په هر شکل رانه قبلوي مونږ ورته غاړه ایښې ده انشاءالله د خپلو امیرانو امر ته په تمه یو د هېواد هر سنګر ته د هېواد هر ګوټ ته د هېواد هر لویشتې خاورې ته مو چې لیږي مونږ ورته آماده یو انشاءالله او د دې خپلو فکري او نظامي زده کړو په بنسټ به د هېواد هر دښمن ته غاښ ماتونکی جواب ورکړو پاریس بن بیرغ گام پا گام اعداد دی جهاد دی غزا ستر قیام نظرونه کرزن چکړې خاخ په دښمن گزار به یې رازي تندې ته حتما نظرونه کرزن اسم من محمد طلحه باشنده ولایت بدخشان مدت 2 ماه یا چیزی کم از 2 ماه می شود که چیزهای فکری و عقیدتی یاد گرفتیم الحمدلله ما به تمام ملت اسلام و خصوصا به مردم افغانستان اطمینان می دهیم که ان شاء الله تعالی از سرحدات خود از نوامیس اسلامی از دین مقدس اسلام و از مردم خود اگر به قدر جانمان تمام شود ان شاء الله تعالی دفاع میکنیم و از اساتذه محترم خود تشکر که در مدت 2 ماه یا چیزی کم از 2 ماه زحمات بسیار زیادی همراه ما کشیدند الله تعالی عمر مزید برایشان نصیب فرماید ان شاء الله تعالی ما در این راه که تربیت دیدگیستیم ان شاء الله تعالی ما از سرحدات اسلام از سرحدات افغانستان اگر به قدر خونمان هم تمام شود ان شاء الله دفاع میکنیم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله د افغانستان اسلامي امارت د خالد بن ولید
رضی الله تعالی عنه قول اردو د عبدالله ابن مسعود درېمې پلې لیوا څخه تقریبا په دغه دوره کې چې تاسو اوس شاهد حال یاستئ تر 200 پورې مجاهدینو زده کړې وکړې، اگر چې دا پخواني سابقه مجاهدینو خو صرف دلته تذکره د دې نوو تکتیکونو دا سره وسوله او دې نه وړاندې موږ مختلفې دورې کړي، په هره دوره کې موږ 50-60 کسه سره فارغ کړي چې ټوټل تقریبا 400-500 پورې زموږ ټولې دورې رسیږي او دې ته مختلف النوع اسلحې ښودل سوي، ټولې روسي اسلحې او امریکایي چې نن سبا کوم استعمال کیږي الحمدلله دې کې پوره مهارت لري او ټولې سره یادې کړلې. تقریبا چې دا خو 45 ورځې دوی ته مسلسل درس ویلی سو، اگر چې دوی پخوا په دې ټولو شیانو سره بلد خلک دي خو صرف د دې لپاره چې یاداش او نوې تکرار او دغه سره وکړي 45 ورځو کې دوی د خپله دوره پای ته ورسول. الحمدلله مجاهدینو د امارت اسلامي خاص کر مشرانو کشرانو ټول افغانانو د نړۍ مسلمانانو ټولو هیوادوالو ته دا امتحان ورکړی ده چې دوی همیشه شپه او ورځ د خپل ولسونو د خپل هیوادوالو دپاره خدمت ته وقف کړې ده او همیشه د خپل ولسونو خدمت کړی. انشاءالله بیا هم اطمینان لرو لکه څرنګه چې دا 20 کاله د خپل هیواد څخه دفاع وکړه، آینده به هم د خپلو سرحداتو څخه او د خپلو د دې ګرانو هیوادوالو څخه په هر ډګر کې هر رقم انشاءالله دوی دفاع کوي. او دا خو فی الحال د ننګرهار د درېمې پلې لیوا مجاهدین دي، په هغې کې د ګوشتې مربوط کنډک ده چې هغه 6م کنډک ده د مونږ او همدغه راز د اسارک او د شیرزاد دپاره چې کوم کنډک مونږ ورکړی 4م کنډک د هغې دپاره مجاهدین دي پکې او د 5م کنډک مجاهدین دي او دوی به دلته په ننګرهار کې په مختلفو ساحو کې انشاءالله چې چیرې ضرورت پیدا سي هلته به خپل خدمت کوي. عموما کې خو الحمدلله تاسو ته معلومات ده چې د امارت اسلامي د پخوا نه دا دورې وې، خو اوس په الحال چې موږ د کله فتح راغلی د فتح نه وروسته د موږ د استادانو له خوا نه تقریبا 500 مجاهدین چې په کنډکونو په لیوا کې مختلفې دورې کړي او درسونه یې کړي دا 500 برابرېږي. ولسونو ته خو زموږ همدغه پیغام ده انشاءالله دوی پخوا هم په امارت باندې ډاډمن دي، د امارت مجاهدین ورته معلوم دي او اوس بیا هم اطمینان او ډاډ ورکوو چې دا ستاسو بچي دي او تاسو د دې وطن او د دې هیواد خلک دي، همیشه به د تاسو نه دفاع کوي. هیڅ څوک یو یرغلګر او اشغالګر او هغه څوک چې زموږ دا مظلوم ملتونه بیا یو ځل ځوروي هغوی ته به دا اجازه ورنه کړي، که هغه خوارج دي که دواعش دي او همدغه راز که نور فتنهګر دي یا بهرني او داخلي چې کوم خفیه جاسوسان او خفیه کړي دي هیڅ چا ته به دا اجازه ورنه کړي چې له دې نه وروسته د افغانستان خصوصا د ننګرهار هغه امنیت ته صدمه ورسوي. دی جهاد دی غزا ستر قیام میرا پریز پین بیرغ پگام اعداد دی جهاد دی غزا ستر قیام نظرو نقرزن چکڑی خاق پا دخمن گزار بیر راز تن بیتا حتمن نظرو